دا کیسه د یو کلی نه شروع کیږي چې په هغه کلی کې یو دوه وروریان اوسېدل چې د یو نوم تاج ولی او د بل سکندر خان و او هغې به د لرګو کار کو چې دې سره خوا کې یو ځنګل وي هغه ځای نه به یې ونې راکټ کړي او هغه لرګي به یې واړه کړل او بیا به یې خرڅول خو سکندر خان ډېر یو سست انسان وي د هغه صرف آرام خوښ وي او تاج ولی یو ډېر محنتي انسان وي. سکندر خانه پاسه کنه د کار ټایم دی په دا اوسه پورې دی ناوخته کیږي. یاره لادا جان آرام ته نه پیدا کنه با خدا وقتی دی خو زه اوس کار لپاس ولم نو اوس تو مجبورن ز کار لوه متاثره حضه شابه زرکه وکړه ناوخته کې زه در ملاړمه او ته ما پسې راځه خو وختي راشه بیا به در باندې ماښام شي. هغې نه پس تاج ولی د خپل کار دپاره روان شي. یو ورځ هغه د سیند په غاړه باندې تېرېدو چې هلته هغه تیندک ووهي او راپرېوځي او هغه نه هغه تبر په سیند کې پروزي او هغه چې دا وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي ولې چې هغه سره بل تبر ویم نه د کار دپاره او هغه هغه ځای کې ډېر زیات په خفګان ناست وي خو دغه ځای کې دغه سیند نه اچانک یوه پري راوځي چې هغه ډېره زیاته ښکلې وي او ډېرې غټې غټې وزرې هم وي. وروره ولې ته دومره خفه ناست یې ما ته ووایه که زه ستاسو مدد کولی شمه. یاره ما نه په دې سیند کې تبر پرېوتو او بل تبر ما سره شته نه چې زه پې دلته کار وکړمه. ما ته ښکاري دا تبر ستا دی چې کوم ستا نه په دې سیند کې پرېوتی و. نه دا خو د سرو تبر دی او دا زما نه دی زما یو عام تبر دی چې هغې ته د لرګي لافټ دی. نو ما ته ښکاري چې دا د چاندې تبر د ستا دی. نه بلکل نه دا د چاندې تبر زما نه دی زما خو یو عام تبر دی د لرګي لافټ دی ورته. هغې نه پس هغه پري ورله هغه یو تبر روباسي چې کوم ته د لرګي لاس کې وي. واو بلکل دا یو تبر زما دی ستا ډېره شکریه چې پا زما مدد وکړو. هغې نه پس هغه پري تاج ولی له ټول تبرونه ورکي ولې چې هغه پري د تاج ولی د ایماندارۍ نه ډېره زیاته متاثره شي او تاج ولی ډېره په خوشحالۍ سره د خپل کور طرف ته را روان وي او هغه چې خپل کور ته راجوغ شي نو هغه ځای کې سکندر خان را روان وي. بای جانه ته خو نن ډېر وختي د کار نه رانغلې او دا زه څه وینم تا سره خو په لاس کې د سرو زرو او د سپینو زرو تبر به دا درله چا درکړل. هغې نه پس تاج ولی سکندر خان ته ټوله کیسه وکړي چې ما سره څه حادثه وشوه او څنګه راته دا تبرونه میلو شو. باسه وی بای جانه که ته غواړې زه ورشمه. واو بلکل ورشه ته خپله قسمت ازما وکړه. نو سکندر خان چې دا خبره واوري هغه ډېر زیات په خوشحالۍ منډه کړي د ځنګل طرف ته او لږ وخت پس چې هغه ځنګل ته راورسي نو هغه ډېر زیات خوشحاله وي او اخوا دېخوا ګوري په دې امید چې ما ته هغه د سرو زرو او د سپینو زرو تبر میلو شي خو د ډېر انتظار نه پس هم هغه ته هغه ځای کې څوک میلو نه شي او هغه ډېر زیات مایوسه شي او واپس د کور طرف ته روان شي. اوس چې څنګه د شپې ټایم شي نو هغه کور کې په کټ کې پروت او ډېر زیات خفه وي او دا سوچ کوي چې سبا به زه ضرور په وخت باندې هغه ځای ته ځان رسومه. هغې نه پس سکندر خان وده شي او چې څنګه سهار شي نو هغه ډېر وختي پاڅېدلی وي او په منډه باندې د هغه سیند طرف ته ور روان شي او هغه چې هغه ځنګل ته راورسي او د سیند خواله راشي نو اخوا دېخوا ګوري خو د لږ انتظار نه پس هغه تبر د سیند طرف ته ورخطا کی او هغه ځای کې په ژړا شي او دومره زیات وژاړي چې آخر کار هغه پري د سیند نه راوځي. ونې جاړي او څه چلو شو زما وروره. یاره زمانه په دې سیند کې تبر پرېوتو او ما سره بل تبر شتم نه چې په کار وکړمه او هغه تبر زما ډېر زیات خوښه مو. او هغې نه پس هغه پري اوبو نه دله د سرو تبر روباسي. ما ته ښکاري دا تبر ستا دی چې کوم ستا نه په دې سیند کې پرېوتی و. واو ته صحیح وې دا د سرو تبر بلکل زما دی ما نه زر راګاله چې زه خپل کار شروع کړم او ناوخته کیږي په ما. ته دروغ وې دا تبر ستا نه دی او زه لاړ شه د دې ځای نه ته ډېر بېایمانه سړی یې. خو زه به د دې ځای نه لاړ شمه خو ما نه خو هغه خپل تبر راکړه کړمه چې زه خو هغه ځان سره یوسمه. خو هغه پري دله څه جواب ورنه کړي او هغه واپس اوبو ته لاړه شي چې دې سره سکندر خان ډېر زیات خفه شي او هغه په خپلو کړو باندې ډېر زیات ستومانه وي
او ډیر په خفګان سره داغه ځنګل نه د کور طرف ته را روان شي. نتیجه د لالچ انجام همیشه بد وي. د یو وخت خبره ده په یو وړوکي کلي کې یو تاجر اوسېدو او هغه په مارکیټ کې مختلف شیزونه خرڅول چې د هغې په ذریعه به هغه پیسې ګټلې. خو هغې تاجر سره یو خرم وي چې هغه به خپل سامان په بوجو کې واچو او دغه خر په ملا به یې کېښودو او مارکیټ ته به یې یوړل او هلته به یې خرڅو. خو هغه تاجر به د خپل خر ډیر زیات خیال ساتو ولې چې هغه ته پته وه چې دا خر د د کاروبار دپاره ډیر زیات ضروري دی. هغه به خر ډیر زیات صاف سوتره او هغه له به یې ښه خوراک ورکو چې د هغې د وجې هغه خر ډیر زیات مضبوط او تندرست و چې هغه به په خپل ملا باندې کافي بوجې اوچتې کړې او مارکیټ ته به یې وړې. خو هغه خر ډیر زیات سست وي او د هغه کار کول بیخي نه خوښ، صرف د هغه خوراک او اوده کېدل خوښي. او هغه تاجر به د مارکیټ د ډیمانډ حساب سره روزانه مختلف شیزونه خرڅول چې کله به دالو، کله به اناجو، کله به سبزی وي، مسالې به وي او کله به میوه وه. او هغه به روزانه د هغې خر سره د خپل کلي نه مارکیټ ته تلو او هغې به د ځنګل په یو لاره تلل چې په لاره به دوی یو سیند پار کو او چې کله به دوی دا سیند پار کو نو دغه تاجر به د دې خر ډیر خیال ساتو. یو ورځ د تاجر ته خپل ملګري ووایي چې په مارکیټ کې نن سبا د مالګې ډیمانډ ډیر زیات دی. نو چې هغه تاجر دا واوري شکریه د مشورې دپاره زما دوسته، زه به زر مالګې خرڅول شروع کړم. نو هغه زر خپل کلي ته راشي او 12 د مالګې بوجۍ تیارېږي چې په هغې کې هغه 6 بورې اوچتې کړي او د هغه خر په ملا باندې کیږدي. او په دې خر باندې بوج نه وي د دې د وجې هغه تاجر په دې خر باندې دومره بوج وانچوي. خو بیا هم هغه خر د تلو دپاره تیار نه وي او دې تاجر به د خپل خر ډیر زیات خیال ساتو. خو هغه ته دا هم پته وه چې دا خر ډیر زیات سست دی. په هغې ورځ باندې تاجر په مارکیټ کې ټوله مالګې بورې خرڅې کړي. هغې نه پس هغه تاجر مالګه خرڅول شروع کړي او کله به یې 15 بورې او کله 6 بورې په هغه خر باندې به یې کېښودی او مارکیټه پورې به تلو. خو هغه خر به خوشحاله نه و. خو چې کله به کور ته واپس راتلو نو هغه خر به په سکون کې و ولې چې هغه تاجر به ټوله مالګه په مارکیټ کې خرڅه کړه. د دې د وجې په هغه خر باندې به بوج نه و. اوس یو څو ورځې تېرې شي. یو ورځ هغه تاجر په هغه خر باندې 6 بورې کیږدي او د مارکیټ طرف ته را روان شي. خو چې څنګه دوی هغه سیند ته راورسي نو تاجر وګوري چې دغه سیند اوبه نن لږې تیزې دي. خو چې څنګه دوی د سیند منځ ته راورسي دی کې هغه خر وښویږي او اوبو کې راپروزي. خو هغه تاجر هغه خر په څه چل باندې دغه سیند نه راوباسي. خو هغه خر ډیر زیات یریدلی وي. خو هغه لږ خوشحاله هم شي ولې چې په هغه خر باندې بوج نه وي. دا سیند خو زما دپاره جادوي شو. یاله ستا ډیر شکر دی چې زما خر ته څه نقصان ورونه رسېدو. خو دغه خر ته پته نه وه چې په دې سیند کې جادو نشته. کله چې دی په اوبو کې وغورځېدو نو په هغه بوجو کې چې کومه مالګه وه هغه په اوبو کې مکس شوه. د دې د وجې په دې خر باندې بوج کم شو. هغې نه پس هغې کور ته را روان شي او هغه خر ډیر زیات خوشحاله وي ولې چې هغه سره ټوله ورځ هغه ټوله ورځ اوده وي او خوراک کوي او ډیر زیات خوشحاله وي. په سبا باندې هغه تاجر د خر په شا باندې بیا 6 بورې کیږدي. تیر ځل خو ډیر ښه صبر وکړه نن هغسې کار بیا کومه چې د کار نه بیا ځان بچ کړمه. او د مارکیټ طرف ته را روان شي. خو د دې خر د ارادو نه هغه تاجر خبر نه و او چې څنګه هغې هغه سیند ته راورسېدل نو دی کې اچانک هغه خر د اوبو طرف ته ورټوپ کړي. دا د څوک رلتې وقوفه ټوله مالګه دې ضایع کړه. اوس په زه څه حاصل په مارکیټ کې. خو اوس هغه تاجر سم نشي کولی ولې چې هغه مالګه په اوبو کې مکس شوه او اوس دغه خر په ملا باندې هېڅ بوج هم نه وي چې دې سره هغه خر هم ډېر زیات خوشحاله وي. اوس خو دې خر ته لګېدو چې ده ته یو ښه طریقه میلو شوه د کار نه د بچ کېدو دپاره. خو دغه تاجر په دماغو کې یا خدایا دا دومره سوز زناور زه د ده څومره خیال ساتم او د هغې ستله د ما د دا راکړه. خو صبر وکړه ګفره به زه سبا ګورم. په سبا باندې هغه تاجر د خر په ملا باندې 8 بورې کیږدي او چوپ چاپ د مارکیټ طرف ته روان شي. خو چې دوی څنګه هغې سیند ته راورسي زه به زړه طریقه بیا وکړم چې دا بوج را باندې کم شي. نو دی کې هغه خر سیند ته ورټوپ کړي. دغه تاجر هم د دې خر مدد ونه کړي چې هغه خر کوشش کو د پاسېدو. خو هغه تاجر یو ډېر ذهینه انسان وي. هغه په هغه بوجو کې مالوچ اچولی وي چې څنګه دغه خر دې اوبو ته ورټوپ کړي چې دې سره هغه بوجې نور هم درنې شي. اوس خر پوه شي چې په اوبو کې هیڅ جادو نشته.
هغې نه پس هغه د مالوچو هغه بوجۍ مارکېټه پورې یوسي او واپس یې کور ته راوړي او د هغې ورځې نه پس دغې خر توبه وښکه چې زه به کله هم داسې نه کومه.